بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډیر زیات بخونکی او مهربانه دی. قدرمندو، زه یم ستاسو ورور، ستاسو دوست، ستاسو ملګری اسد الله جانی او تاسو ګورئ 400 KPK نیوز. قدرمندو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده ستاسو دپاره ویډیوز کومه، تاسو له داسې شخصیات مخې ته راوړم چې هغه تاسو وګورئ د هغوی د ژوند نه خبر شئ، نو تاسو ترې نه خوند او مزې اخلئ. قدرمندو، نن د نسته په سیمه کې موجود یم. په خوا کې را سره یو کاکا جان دی، یو بابا جان دی چې د ډېر عمر نه په خپلو ښکلو لاسونو باندې کیلونې تیاری او بیا خلک راځي د هغوی نه هغه کیلونې اخلي. په دې کیلونو کې دوی غټ غټ کیلونې هم تیاری، یعنی که زه تاسو ته ووایم نو په دې کې ټریکټرې هم دي، په دې کې ټرکونه هم دي، په دې کې د سویلرې هم دي او په دې کې دا وړې وړې کیلونې هم دي. تاسو به د 400 KPK په شیشه باندې ګورئ هم چې بابا څومره محنت سره لګیا دی او دا کیلونې تیاری. قدرمندو، چېرته به ځئ نه دغې بابا جان سره دغې کاکا جان سره به مو میلاوم، زمونږ سره اوسئ. قدرمندو، څنګه چې د پروګرام په شروع کې ما تاسو ته وویل چې زه دې وخت کې د نسته په سیمه کې موجود یم، یو ښکلی غونډه کې کاکا جان را سره دې وخت کې موجود دی. دوی سره به خبرې اترې کوو. پروګرام کې به دوی ته هرکلی په خیرالې ستړی مه شي وایو. السلام علیکم. وعلیکم. خوشحاله اوسې. کاکا جانه، دا راته ووایه که نه چې زه خو راغلم تاسو ته د ډېرو ورځو نه ما وی چې زه به راځم تاسو سره به ریکارډینګ کوم. دا راته ووایه چې ستاسو ټول عمر څومره دی؟ ټول عمر زما تقریبا څه 80 کاله چې دی نو جوړېږي زما. او 80 کاله عمر دی زما. او کار چې دی نو دا کار زه د 25 سال نه کوم. او د دې تاسو زده کړه کړې وه چا سره؟ چېرته استاد سره ناست وی، ترکاڼ سره ناست وی؟ جی، مونږ زمیندار یو. دا زما د خپل ذهن د خپلو دماغو استازي مې ده. کمې کیلونې چې په سکرین باندې دا کتونکي ګوري که نه، دا راته ووایي چې دې پسې خلک د کم ځای نه راځي؟ لکه دې پسې به خلک راځي، داسې مې اورېدلي دي چې د پنجاب نه هم خلک راځي د وړي. جی، د دې ریکارډینګ چې څوک وګوري نو هغه بیا چې تبې ته پروت دي نو هغه بیا دلته راشي ماشومانو له دا کیلونه وړي. نو دا کیلونې ګرانې دي که ارزانې دي؟ جی، دا ګرانې دې باندې خپله خرچه چې دی نو دې باندې کېږي. دې باندې چې دی نو د دې ټول تفصیل چې دی نو داسې دی چې دې له مونږ دغه راوړو څادر اوسپنې والا څادر پې لګوو، 4 ورځې کې یوه دانه جوړېږي او بیا یې خرڅوو په دغه باندې په 2000 باندې دانه ورکوو. دې کې 4000 والم دې کې وي، دې کې چې نه داسې مختلف، دې کې 200 والا ګاډي هم دې کې وي. نو بس دا خرچې پې کوو او بس زما دغه قصب دی او دغه هنر دی. نو ما نه 2-3 ریکارډینګ ما نه شوي دي دغه شانتې، او زما ریکارډینګ چې دی دا هر ځای ته چې دی دا ورسېده. کاکا جانه، ما دا پوښتنه کوله که نه چې په دې کې غوړي اوړه چای چیني د کور خرچه پوره کېږي که نه؟ دې کې جی، دې کې خرچه نه پوره کېږي. د دې دغه ته چې ګورې دې باندې خپلې خرچې چې دی نو کېږي، خو بس دا ما ځان له هغه خپل لین چې دی نو روان کړی دی. ما سوال زه نه کوم، سوال زه د الله نه کوم. د شپې ناست یم ټوله شپه چې دی نو ځان ته هم دوا کوم، ټول مسلمانانو ته زه فقیر یم، فقیري لین مې دی. خو سوال زه د انسان نه کوم، چې دی زه د الله نه سوال کوم. د شپې د خپل ځان هم کوم، د ټولې دغه ته دواګانې زما دواګانې دي. نو دا ما ځان له یو خپل روزګار روان کړی دی او بس زه هغه ټیم پاس کېږي. زه بازارونو والا ملنګ نه یم. نو زه کاکا جانه، دا راته ووایه چې بچي مو څو دي؟ بچي مال د خدای دی، بچي اووه دي. هلکان او جنکۍ؟ هلکان. جنکۍ پکې نشته؟ جنکۍ 2 دي. او نو بچي مو کار روزګار کوي؟ او هغې ټکه پکه کوي، هغې کار کوي. 2 پکې د ترکاڼۍ کار کوي، یو ټیکسي چلوي، یو د دیلکارۍ کار کوي. داسې چې دی نو څو د چرګانو فارمونو کار کوي لکه په مزدورۍ باندې. بس ځان له هر یو خپله ښه ده. دې 4 پکې ودونه کړي دي، نورو دې ترې نه دي کړی. ډېره زیاته مننه کاکا جانه. دا راته ووایه که نه چې تاسو وایئ چې 15 کاله وشو چې زه
دا کلونې جوړوم په لاسونو باندې داسې څوک راغلي دي د خدای نیک بنده چې راشي او دلته تاسو ته ناست یو تاسو ته سم ډېرې زیاتې روپۍ په لاس کېښي چې دا والی نه جی داسې سړی چې دی نو نه دی راغلی یو ګاډي والا راغلی و چې هغه زما نه ګاډي م یوړو او مال یې چې دی نو مال یې 4-5,000 روپۍ هم راکړې د الله په نامه باندې وایي دا واله وایي دا ته دا څونه همت کوې او دا څونه خواري ته کوې نو یو ګاډي م بچوله یوړو او مال یې دغه پیسې چې دی نو مال یې راکړې ها اوس راته دا ووایه که نه کاکا جانه چې تاسو په اډر باندې هم تیاروئ خلکو له دا کلونې که نه چې څوک ووایي چې یاره جوړ کراله نو جوړوله بغیر ډرم چې دی نو جوړوه او بغیر ډرم ما سره دوه درې دلته پراتي بالکل چې څنګه تاسو خبره وکړه اوس چې دا کوم په دې سکرین باندې دا ټرکونه ښکاري دي ملګرو ته دا کتونکي ګوري دا کوم ټرک چې اوس تاسو رنګ کو او دا تاسو نما ریکارډینګ وکړو نو د دې ټرک څه قیمت دی د دې ګوله دا جوړیږي په 4 ورځې کې دې باندې خپله خرچه راځي چې 500 دیاړي حساب کې نو هم 2000 شوي دغه ورکوو موږ په 2000 باندې او دا ورکوو موږ په 2000 دا زما یو شوق دی او زه چې دا کار کوم قدرمندو چې چاته هم دا کلونې په کار وي د لاس جوړ شوی کلونې د لرګي نه جوړې شوی کلونې او کاکا جان وایي چې په دې باندې اودرېږي هم دا به نه ماتېږي نو بالکل جی دې کاکا جان له ځان نه ورسوئ کاکا جان ښکلې غوندې کې نامه ما له خو نامه راځي خو دا کتونکو ته ووایي چې ستاسو نامه څه ده ستاسو نامه زما نامه خیر البشر ده خیر البصر خیر البشر ما وی جوړه نور البصر ده زما نوم خیر البشر دی او د مشر دوی مې نور البصر نوم دی نو او تاسو دا زه دا اډرس چې کوم ځای کې تاسو موجود یې دلته دا توحید آباد د نسبت تانه سره د نسبت تانه سره کوم آباد نوشهر روډ دې ځای ته کوم آباد وای توحید آباد توحید آباد قدرمندو د نسبت تانه سره نږدې کاکا جان هر ورځ موجود وي دلته کې چې کم قسم کلونه مو په کار وي اوس خو را روان رمضان المبارک هم دی او ورپسې بیا ان شاء الله وړوکی اختر را روان دی نو که ماشومانو له تاسو کلونه اخلي بابا جان لراشه او چې څوک دا ویډیو ګوري نو دا به ورته وایي چې هغه ویډیو مو کتلې وه بابا جان د پروګرام په اخره کې زه چې څوک ما میلمه کړي وي هغه ته وایم چې څه ښکلې غوندې کې خبره وي تاسو سره د کتونکو سره شریکه کې چې تاسو څه په زړه کې وي را سره شریک کړئ لکه ښکلې خبره وي ښکلې غوندې کې میسج وي او چې څوک د مور پلار خبرې مني نو هغه به په دوا باندې به هغه رنګي لکه زه چې په دارې په سپینه ګیره م په دوا باندې رنګ یم او د ځان له خپل همت کوم او زما هنر الله پاک دی دماغو کې اچولی دی هنربن زه په هنربن باندې مشهور یم نو د خپل مور پلار خبره چې څوک ومني نو د هغه چې دی نو د هغه آخرت او دنیا دواړه خشته کېږي ډېر د مشر کشر عزت کوئ خپل منځونه او دسونه کوئ او غلط مه ګرځئ ډېره زیاته مننه قدرمندو دا ورا سره کاکا جان چې کاکا جان سره خبرې وشوې د خوند او رنګ خبرې وشوې کاکا جان اخري میسج ډېر زیات ښکلی ورکړه کاکا جان دا وایي چې د خپل مور پلار قدر کوي او خپل منځ او دس کوي او غلط مه ګرځئ قدرمندو دا زموږ د نن ورځې پروګرام په نن پروګرام کې را سره خیر البصر کاکا موجودو او د هغوی د خوند او رنګ خبرې تاسو واورېدې د هغوی د لاس چې کوم صفایي وه هغه هم تاسو وکتله قدرمندو ان شاء الله یو نوې پروګرام سره به بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم هر ځای کې چې خاد آباد بریالي اوسئ ما یعنی اسد الله جان زما ښکلې غوندې کې کاکا جان خیر البصر کاکا په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ امید د خپل ښکلې او ښایسته رب نه لرئ چې زموږ په دعاګانو کې به تل تاسو موجود یې او یې پرېږدم په دې دعا سره چې په ډېر بخونکي رب ذوالجلال مسپارم او السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته